د ګوګل اکاونټ جوړولو طریقه: لومړی په سرچ کې ګوګل اکاونټ ولیکئ. کریټ ګوګل اکاونټ انتخاب کړئ. ورپسې مای سیلف آپشن باندې کلیک وکړئ او اډ اکاونټ ټو ډیوایس انتخاب کړئ. او که پلی سټور کاروئ نو د راتلونکي لارښوونې تعقیب کړئ. کریټ اکاونټ انتخاب کړئ او لومړی آپشن باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې له تاسو څخه نوم او تخلص غواړي. نوم حتمي دی او تخلص اختیاري. که نه ولیکئ هم پروا نشته. دلته خپل جنسیت وټاکئ او د زیږیدې نیټه. پام کوئ چې تر 18 کالونو لوړه نیټه ورکړئ. دې ځای کې داسې ایمیل ورکړئ چې ستاسې له نوم سره برابر وي او مخکې کاریدلی نه وي. مطلب ډیر اسانه ایمیل نه اخلي. نو ځینې حروف یا عددونه پکې اضافه کړئ بیا یې اخلي. پاسورد ډیر مهم دی. اسانه او ساده پاسورد نه اخلي. مهمه دا ده چې تاسې حروف، لوی او کوچني حروف، ځانګړي نښې او عددونه ټول پکې وکاروئ.